أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا منتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. دا د سورت بقره 239 نمبر آیت مبارکہ تلاوت شو. فَإِنْ خِفْتُمْ کویر دلی تاسو د دشمن لا فرجالا نمونز کویو چی پیاده او رکبانا یا سواره فَإِذَا أَمِنْتُمْ نحر کلا چی پا امن شئی تاسو فَذُكُرُوا اللَّهَ نیادویو اللہ لرا کما علمکم لکه څنګه چې ښودلې دا تاسو ته ما لم تکونو تعلمون هغه طریقه چې تاسو پې نه پوهېدلی. دې آیت کې دا خبره ذکر کوي چې مونځ دا دومره اهم او ضروری شی دی چې د جهاد په ډیرو سختو ځایونو کې به هم دا مونځ هغه به پرېږدي نه. دا خو یو بېله خبره ده چې موږ مسلمانان معمولی بانې د وجې نه مونځ هغه پرېږدو. د مخکې آیت مبارکه نه معلومه شوه چې مانځه کې قیام او درېدلو دا فرض دي. نو اوس هغه حالت بیانوي چې قیام پای کې ساقط وي. په دې آیت کې الله رب العزت د جنگ په حالت کې د مانځو کیفیت هغه بیان کړي. الله رب العزت فرمایي چې په کوم ځای کې بنده د ټولو ارکانو واجباتو د سننو مستحباتو رعایت ساتلو سره مون نشي کولی نو په داسې حالت کې په روانه باندې سورلی باندې مونځو هغه کولی شي. امام مالک رحمه الله د نافع رحمه الله نه روایت کړی دی چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د صلات خوف د یری په حالت کې د مانځو کیفیت بیانولو سره فرمایله که یره زیاته شي نو بیا والله په روانه باندې په سورلی باندې مونځو کوئ چې مخ په قبله وي او که بل طرف باندې وي. نافع رحمه الله ویو زه پوهېږم په دې باندې چې هغوی د نبي علیه السلام حدیثو بیان کړی و. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا رجال جمع د راجل ده په معنا دو راجلین سره یعنی پیاده مزلو کوونکي او رکبانا دا جمع د راکب ده. سور انسان ته ویلی شي او د دې نه مخکې فعل هغه پټ دی فَصَلُّوا رِجَالًا وركبانا
یا داسې ووایا فحافظوا رجالا فصلوا رجالا ورکبانا دا منځو پیاده وکئ یا فحافظوا د دې حفاظت وکئ یا په پیاده تللو یا په سورلی بیا دا یره عامه ده که دشمن نوی او که درنده نوی که سیلاب نوی هر څنګه چې وي خو لیکن رکوع او سجده دا به په سر باندې کوي رکوع دپاره به لږ راښکته کېږي او سجدې دپاره به ډېرو هغه به راښکته کېږي بیا سورت النساء 102 نمبر آیت مبارکه کې د صلات خوف زیات و تفصیل و وضاحت سورت النساء 102 نمبر آیت مبارکه کې کړه ده سورت النساء 102 نمبر آیت مبارکه کې او پدې کې اشاره ده زیات و اهتمام او د مانځتا ګوره مونځ دا به جمع سره کولی شي کله چې د جنگ حالت وي نو جمع ساقط شوه یوازې به مونځ کې الله رب العزت د دې امت نه تکلیفونه بعضې مشقتونه الله رب العزت د دوی نه ختم کړي دي فَإِذَا أَمِنْتُمْ یعنی کله چې خوف زایل شو نو بیا به مونځ په هغه طریقه کوئ کومه طریقه چې په احادیثو مبارکه او د نبی علیه الصلاة والسلام کې ذکر ده او دلته دې آیت کې وایه فَذُكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ یادوي الله لره لکه څنګه چې ښودلې ده تاسو ته فاذکروا الله کما علمکم ای په الاحادیث النبویه په هغه طریقه به مونځ کوئ څنګه چې الله تاسو ته د خپل نبي په حدیثو او عمل کې ښودلې ده لکه نبی علیه السلام فرمایلي صلو کما رایتمونی اصلی ما ته ګورئ زما په شانې مونځ کوئ قرآن کریم کې ځای په ځای باندې د احادیثو حواله ورکوي نو ګوره قرآن کریم موحده او احادیث مبارکه دا هم وحده نو پدې کې په هغو منکرینو حدیث باندې څه دی رد دی چې هغوی وایي یره جي دا حدیثو دا ځان نه جوړ شوي دي دا خبره د هغوی خطا ده فذکروا الله کما علمکم یادوي الله لره لکه څنګه چې ښودلې ده تاسو ته ما هغه طریقه لم تکونو تعلمون چې تاسو پې نه پوهېدلی په دې کې یو قسم انعام ذکر کوي چې هر کله تاسو په دې شرعي احکامو پوه نه وئ نو الله درته طریقه وښودله د جهالت نه راویستلی نو د الله شکر ادا کوي او پدې کې اشاره ده د خبرې ته چې د مانځو کیفیت او طریقه دا په عقل سره نشي معلومېدی دا به د شریعت نه یادولی شي قرآن کریم چې څه ویلي احادیثو مبارکو د نبی علیه السلام پای کې چې څه ویلي هغې نه بعد د مونځو طریقه یادولی شي
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا که ویرېدلې تاسو د دشمن لا فرجالا نمونځ کوئ چې پیاده یې او رکبانا یا سواری فاذا امنتم نو هر کله چې په امن شئ تاسو فذكروا الله نو یادوي الله لرا کما علمکم لک څنګه چې خودلې دا تاسو ته ما هغه طریقه لم تکونو تعلمون چې تاسو په نه پوهېدلې